د پاک افغان پولیس سره نږدې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د چلغوزۍ سیزن شروع شوی دی. ګڼ شمېر خلک د چلغوزۍ په کاروبار کې مصروفه دي. د ځنګلاتو محکمې لخوا تر دې دمه هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې. په دې اړه خرڅوونکي اخیستونکي څه داسې وایي. موږ د ځنغوزۍ کاروبار کې او دلته د ځنغوزۍ حوالي سایې راونو 4200 4300 راونو بیا دغه ناویس مختلیاره کلش کې رکاوټ ته حکومت یې طرفه مخشار سیزن ډېر کم دی. ځایي خلک وایي چې د ځنګلاتو محکمې کار یوازې تر خپل دفتر پورې محدود دی. هغه هم په ټانګ ضلع کې دی. د چلغوزۍ بوټي ساتنه خلک په خپله کوي. د تیر کال په نسبت سږ کال د چلغوزۍ پیداوار کم دی په دې وجه چې چلغوزۍ په بوټي باندې بیماري شوې ده. بل اړخ ته محکمه ځنګلات هم همکاري ورسره نه کوي. پارو ښار خو سیزن سایه و ډېر و ښار سیزن لږ کمزوری دی. لږ ځنغوزي داسې دي چې اثرات په اول بدل رټینا سایه نه دي. مخکې رټینا سایه وي رټینا نه دي سایه. موږ دا مطالبات و چې دا خو د موږ آمدن دی که نه په دا باندې خور غریب غونډ شوی په دا مول باندې دا ځنغوزي دي که نه خو د دغې په وجه باندې موږ په 12 میاشتې کې دا 2 میاشتې سیزن وي د 10 میاشتې موږ د هغه بې کاروباره وي. د سیمې اوسیدونکی عنایت الله وایي دلته ډېر خلک د چلغوزۍ کاروبار کوي. د وزیرستان چلغوزه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د غرهیزې سیمې خلکو روزګار د چلغوزۍ سره تړلی دی. بیا هم محکمه ځنګلات غړو لا تر اوسه چلغوزه کاروبار ته وده ورکولو لپاره کوم مهم ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه چې کله موږ د ځنګلاتو محکمې وزیرستان مشر سنلیم مروت نه د ټلیفون د لارې پوښتنه وکړه هغې لخوا څه قسمه جواب مخې ته نه راغی. نورعلي وزیر، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، وانه.